انسانی ژوند او زندگی علما فرمایي دا د هغه ډیوې په شانتې ده چې هغه په هوا کې په سیلۍ کې پرته وي. دې ډیوې باندې کله سیلۍ راشي نو د سیلۍ او د هوا یوې جټکې سره دغه ډیوه ختمیږي او د دې اور مړ کیږي. همدغسې د انسان دی چې د ژوند او زندګي ده د هغه ډیوې په شانتې ده، بس دی یوه جټکه غواړي او په دغه یوې جټکې سره محترمو دی د یو دنیا نه د یو کور نه بل کور ته ورسیږي. دغسې محترمو د انساني ژوند او زندګۍ مثال علما فرمایي دا د هغه انسان دی چې دی جاړي، د ده د سترګو نه اوښکې رابهیږي او دا د دې په دغه یختانو باندې او د دې په دغه پردو باندې پرتي، بس چې ستا سترګه معمولي یو رپ ووهي دا څاڅکي او دا اوښکې د ښکته ځمکې ته ورسیږي او په هغه یو خوځېدو سره د په خاورو کې ختم شي. دغسې انساني ژوند او زندګي ده چې کله دته یو جړق میلاو شي په دې سره دی د یو جهان نه بل جهان ته ورسیږي او په دا یوې جټکې سره د ژوند او زندګي مکمل ختم شي.